یو ښځه چې هره شپه به د خپل کوټې په سر باندې ختله او یو چا سره به په موبایل باندې خبرې کولې، بیا به هغه سره ملاوېدو که څه به یې کول، نو خپل خاوند یې پې شکي شو چې زما دا ښځه هره شپه 2 یا 3 بجې پاسي، خوا کې کورونه هم نږدې دي، یعنې زما ښځې ته بل څوک د بل کور نه راوړي، او که څه وجه ده چې دغسې د شپې 2 یا 3 بجې شي، نو زما ښځه هم د کوره ووځي او بیا 1 غنټه یا 2 غنټې ورکه وي، یعنې د کوره نه خو بره په چت باندې وخیږي او بیا ورکه وي، بیا 2 غنټې پس را پیدا شي. خاوند سره یې د دې خبرې ډېر زیات فکر و. اخر کې هغه ډېر زیات تنګ شو او داسې وکړل چې د ده د مېرمنې په موبایل باندې به چې کوم رنګ راتللو، نو ده داسې کار وکړو چې د ښځې موبایل سیم یې چې و هغه یې خپل موبایل ته واړو او خپل سیم یې د ښځې موبایل ته واړو. په دې کې هم دغسې و چې بیا د شپې همغه وخت باندې د ښځې په موبایل باندې بیا رنګ راغی، یعنې د سیم هم بدل کړی خو بیا یې هم د ښځې په موبایل باندې رنګ راغی. ښځه یې پاڅېدله او بیا د کوټې چت ته وخته. کور خوا کې ورسره کورونه هم نږدې وو، یعنې پردي کورونه دومره نږدې وو چې څوک ورسره په چت باندې هم راوختلی شو. نو په همدې وجه باندې دا ډېر زیات شکي هم و. نو کله چې دا ښځه یې بره وختله، نو یو نیم ساعت یا نیمه ګنټه تېره نه وه چې د ده هم په زړه کې راغلل چې راځه ورپسې وخېږم، ځکه چې بیا هم د ښځې په موبایل مې رنګ راغلی او هغه بره ختلې ده. زړه نازړه دا چې کله بره وروختو، نو هلته یو داسې منظر ولیدو چې دا په ځای کېناستو. خپل ځان سره ډېر زیات شرمنده شو چې دا ما څه کول او دا څه وشول، یعنې ده ولیدل چې د مېرمن په تهجدو باندې ناسته ده او دعاګانې غوښتلې د خپل خاوند دپاره، د خپلو بچو دپاره، خپلو کورنۍ دپاره، لګیا وه په دعاګانو کې مصروفه وه. خاوند یې چې کله دا منظر ولیدو، نو ځان سره هم ډېر زیات شرمنده شو، ځان سره ډېر زیات کچه شو چې دا ما څه کار وکړو، او توبې هلته ویستلې چې ما په خپله پاکه او نیکه بیبي باندې داسې شک وکړو. نو دوستانو، د دې ویډیو مقصد دا و چې هېڅکله هم داسې قضاوت مه کوئ چې ګینې تاسو یو څه لا لیدلي نه وي او د هغې نه مخکې په یو چا باندې غلط شک وکئ یا په یو چا باندې غلط ګمان وکئ.